په کابل ښار کې د 21 ناحیو د ځوانانو د ټولنې له لوري د ځوانانو لپاره ګډ روژه ماتی برابر شو. دغه روژه ماتي ته چې د یووالي نوم ورکړل شوی و، د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه پکې نږدې 200 کسانو برخه اخیستې وه. د دې پروګرام مسؤلین وایي چې له دې ګډ روژه ماتي څخه یې موخه پر یو دسترخوان د ځوانانو راټولول و. دغه خو د 800 لپاره د 800 کسانو لپاره نیول شوی ده، خو ان شاء الله تر 1000 کسانو پورې دلته موږ کولی شو چې دوی لپاره روژه ماتی تیار کړو یا مو تیار کړی ده. او بل هر سړی کولی شي چې دلته راشي هغه روژه دلته له موږ سره ماته کړي. د دې ترڅنګ هغه کسان ځینې دلته مسافرخانې دي، هغوی ته هم ورغلي، هغوی ته اتاق ګرځېدلي او دلته کراچیوانان غریب مسکین بیچاره خلک چې هغوی ته مو هم اول ورکړی دی. د دوی په خبره چې دغه ډول پروګرامونه کولی شي چې د ځوانانو ترمنځ یووالی او یو موټیتوب رامنځته کړي او دوی به په راتلونکي کې هم دې ته ورته غونډو او پروګرامونو ته دوام ورکړي. امروز مجلس یا جلسه را گرفته که زموږ د روژه ماتي له دغه پروګرام څخه هدف د ځوانانو یووالی دی او هڅه کوو چې له همدې لارې ځوانان یو موټی کړو. د راتلونکي لپاره هم پلان لرو چې دغه ډول پروګرامونه ترسره کړو. اتحاد و همبستگی به وجود بیاید. د دې پروګرام یو شمېر ګډونوال هم له دې ګډ روژه ماتي څخه د هرکلي ترڅنګ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د ځوانانو یووالي ته سخت اړتیا لیدل کیږي او ځوانان باید د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره سره متحد شي. بسیار خوب است. دغه ډول پروګرامونه او غونډې د ځوانانو د نږدېوالي لپاره ډیر اړین دي او کولی شو چې له همدې لارې ځوانان سره متحد کړو او لاس په لاس کې سره ورکړو. دغه راز غربت او بیوزلی له هیواد څخه ورکه کړو. خوب است که بتنام این برنامه را به خاطر اتحاد جوانان که تمام مونږ په دغه پروګرام کې چې له ټولو قومونو څخه ځوانانو پکې برخه اخیستې او ګډون یې کړی، مونږ هم راغلي یو. مونږ غواړو چې د هیواد ټول ځوانان یو بل ته لاس ورکړي او سره یو موټی شي او دغه راز خلکو ته د خدمت جوګه شي. هموطنان ما با هم قول اتحاد بدن. دغه ځوانان له اړوندو ادارو څخه غوښتنه کوي چې د بېلابېلو پروګرامونو له لارې د هڅه وکړي چې د ځوانانو ترمنځ واټنونه ختم کړي او دغه راز د ځوانانو ستونزې حل کړل شي. نو داسې ځوانان د الله پاک ډېر کا او د ځوانانو روحیه به هم پیاوړې شي او یوه مړۍ ډوډۍ به هم تر غریبانو او عامو خلکو پرې ورسېږي. نو دا یو بهترین کار او کار دی. موږ غوښتنه دغه ده چې ځوانان که د هر قوم خلک وي، که تاجک وي، که ازبک وي، که پښتون وي، باید راشي او د هیواد جوړولو دپاره، د خلکو د کارمندلو دپاره، د خلکو د هوساینې دپاره کار باید وکړي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې په خوست کې هم زرګونه کسان د یووالي په نوم په یو ګډ روژه ماتي کې سره راټول شوي وو. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.